د اختر په سحر خان او سلطان دواړو خپلو میرمنو ته د اختر مبارکي وایي. خان خپلې میرمنې ته وایي: روبینا، تا ته د اختر ډیر مبارک وي. د کوم رنګ چې تا اغوستی دی دا تا سره ډیر ښه ښکاري. تا ته هم د اختر ډیر مبارک وي. شبانه وایي: سلطانه، اختر د ډیر مبارک شه. لږ خو د خپل مشر ورور نه څه زده کا. وګوره څنګه خپلې میرمنې ستاینه کوي. او ته ارې شبانې ولې خفه کیږي؟ اختر دی مبارک شه. دا کمې جامې چې تا اغوستي دي دا رنګ در سره ډیر ښه لګي. داسې لګي لکه د جنت حوره وي. د خان زوی سلمان وایي: مورې، زه خپل ملګرو سره میلې ته ځم، جامې بدلوم. مور یې ورته وایي: او زویه لاړ شه، خو له خوراک دپاره ضرور راشې. زه به ستا دپاره باربیکیو تیاره کوم، سیخونه به درله جوړوم، نو په وخت سره راشې. ښه امي، زه به په وخت راشم. سلمان منډه کی او جامې بدلوي. د اختر ورځ وه. کلي کې ټولو خلکو خپلې قربانۍ وکړې. خان او سلطان سحر وختي خپله قربانۍ وکړه. سلطان په غرور سره ویل: خان ورورا، زما بکرې لږ تر لږه 8 کیلو وزن لرلو. دا ځل خو به فریزر هم دې ته کوچنی شي. خان پوزه پورته کړه او یې ویل: ارې سلطانه، ستا د بکرې نیم وزن خو په اخکرو کې وو. زما بکرې اصلي پښتون وو، 100 کیلو خالصه غوښه. اوس نه خو مې زما په خوله کې اوبه راغلې. د دواړو ښځې روبینا او شبانه چې د دې خبرې واورېدلې شاته ولاړې وې. روبینې سمدستي ویل: شبانې، تا ته وایم چې دا ځل ما نه ران وانخلې لکه تیر اختر کې دې اخیستی و. ما ته تیر ځل یوازې د پټو هډوکي ورسېدل. شبانې هم سمدستي ځواب ورکړل: موږ خو هر تل د غوښې کموالی لرو. دا ځل فریزر ډکومه، ولې چې 2 میاشتې غوښه او کیمه وانخیستل شي. کله چې د غوښې 12 برخې کول شروع شو، هر څوک ناست و. ترازو راووتل، خو بهس د ترازو نه بلکې د خولې د وزن په سر و. سلطان یوه بوټۍ پورته کړه او ویې ویل: دا ران زه وړم، امي ته ډیر خوښیږي. خان زر ویل: امي خو زما سره اوسیږي، دا ران زما برخه ده. ته خو همغه غاړه یوسه. میرمنې هم میدان ته راکوزې شوې. روبینا وایي: ای شبانې، که تا دا ران واخیستلو نو بیا نیها انټي ته خو به هډوکي هم ونه رسیږي. شبانه وایي: ای روبینې، تیر ځل خو تا زموږ نه د پپو لپاره غوښه واخیسته، ورستو دې پخپله پخه کړه. کله چې دواړو ښځې میدان ته راوتلې، بحث د غوښې په سر نه بلکې د تیر اختر حساب کتاب او پخواني زخمونه تازه کول وو. شبانې خور، تیر کال خو زما ماشوم ته تا د زړه غوښه واده کړې وه، خو چې پیکټ مې خلاص کړو نو پکې یوازې یو هډوکی او 3 رګونه وو. تا ته دا وایم دا د زړه غوښه وه که دا زما په زړه اټیک و. شبانې خندا کوله. ای روبینې، ستا ماشوم ته خو هر وخت ته غوښه پخوې. تا خو هر پیکټ باندې نوم لیکلی دی فقط د سلمان لپاره. ته دا وایا ستا فریزر کې هر وخت 4 چته غوښه څنګه پرته وي؟ روبینا غوسه خو مسته. او نو ته خو هر وخت وای زه ډایټ کوم، بیا د واړه کیمې پیکټونه د چا دپاره دي؟ خدای شته، تا خو خپل زوی ته هم وای دا غوښه مه خوره، دا مې د نن لپاره ساتلی دي او پټې بیا پخپله وخورې. شبانه شرمیږي خو ځان خلاصي دپاره وای: دا خو ځکه چې نن د ما نه غوسه وه. ما ورته ویلي وو چې قرباني ته مه راځه، بس یو میسج وکړه او مبارکي وکړه. نو هغه زما نه خفه شوه، دې دپاره مې دا کیمه هغې ته ورکونو دپاره ځان سره ایښې وه. روبینا طنز سره وایي:
او په دغو بهانو باندې راوځي او پیکټونه پورته کوي او بیا خپل ځان ته یږدي. شبانه لاس پورته کی او وایي بس اختر دی جنگ نه، نن تا سره زه پیکټ بدلوم. هر وخت یې وایي چې ته ښه غوښه اخلي، دا پیکټ به بدل کو نو به تاله پته ولګي. روبینا وایي سمه دی، بس ته بیا زما نوره بدنامي ونه کې چې وایي چې زه پیکټونه خالي کوم او هوا پکې بندوم. دواړې میرمنې ټوکې کوي خو لا هم دواړه پیکټونو ته نظر ساتي. رشتہ دارانو ته د غوښې ورکول هم یو ډیر غټ میشن دی. د سلطان ښځې واړه پیکټونه جوړ کړل. هډوکي ډیر، غوښه کمه او بلاشې چیچړې. د خان ښځې خپلې اندرور ته د غوښې پیکټ جوړ کړو خو بعد کې خپل ځان ته کېښودل او ویې ویل نن سبا خو هر څوک له بازاره اخلي، مونږ ولې ورکړو. په آخر کې فریجونه بالکل ډک شول. د دواړو کورونو فریجونه دومره غوښې نه ډک وو لکه د قصاب دکان فریزر وي. ماښام امني راغله. له ځان سره یې خاله، ماما، چچي ټول راغونډ کړل. ټولو یوه خبره وکړه. ارې بچیانو، تاسو خو دومره غوښه لرئ خو موږ ته یو وچ هډوکی هم ونه رسېدل. امني په غوسه دواړو زامنو ته وکتل. قرباني یوازې د حیوان نه دی، د زړه قرباني هم دی. غوښه د مینې سره ویشل کیږي نه کې لالچ سره. ټول شرمنده شول. بله ورځ خان او سلطان غوښه په غټو پیکټونو کې رشتہ دارانو ته ورسوله او بخښنه یې وغوښته. بخښنه هم زړه خلاص کی. قرباني یوازې د بکرۍ حلالولو نه دی بلکې لالچ او انا قربانول هم دي. اصلي اختر هغه دی چې مونږ نور خوشحاله کړو، نه دا چې یوازې خپل فریزرونه ډک کړو. که تاسو دا ویډیو خوښه شوی وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.